اے مسلمان وروره ولې غمجنې ولې خفه د کومې خبرې نه یریږي د څه خبرې سوچ دی در سره آیا ته د دې نه یریږي چې زه به داسې غریب شم لکه څنګه چې پلانې غریب دی آیا د دې نه یریږي چې زما بچي به داسې نافرمانه او بدعمله شي لکه څنګه چې د فلاني بچي بدعمله بېلمازه چرسیان او پوډریان دي او یا د دې خبرې نه یریږي چې داسې یو سخت بیمار دی وکتلو چې په کټ باندې پروت دی ته وایې چې یاره زه داسې سخت بیمار نشم یا د دې خبرې نه یریږي چې یو بدعمله انسان دی وکتلو چې د ایسو په نشو باندې اخته دی یا د یو د مور او پلار نافرمانه اولاد دی ولیدلو ته د دې نه یریږي چېرته زه په دغې حالت باندې نشم د دغې ټولو غمځپلو وروڼو دپاره د خوشحالۍ یو زیری اورم راشئ دا حدیث واورئ او غمونه به مو انشاءالله د تل لپاره ختم شي په الجامع الصغیر کې امام سیوطي رحمه الله حدیث ذکر کړی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من رأى مبتلا چا چې یو داسې کس ولیدلو چې په هغه په یو غم او مصیبت کې راګیر دی او دې لیدونکي بیا دغه دعا ولوستله لم یصبه ذلک البلاء دته به دغه بیماری چرته هم ونه رسیږي یعنی ټول عمر به رب العالمین د دغه مصیبت نه حفاظت کوي هغه دعا دا ده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا زمونږ یو عالم ملګری و هغه به خپلو ملګرو ته دا ویل چې ما ته به هیڅ چېرې کینسر کرونا او د شوګر بیماریانې او دغه رنګ غربت به ما ته هیڅ چېرې رونه رسي ملګري به ورته حیران شو چې دا ته څنګه وې هغه ورته ویل وجه دا ده چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه دی اورېدلی چا چې داسې بیماران وکتل او هغه دغه دعا ولوستله هغه ته به دغه بیماري ونه رسیږي نو ویل ما دغه دعا په دغه ټایم کې لوستلې ده چې کله ما دا شانتې بیماریانو او غربت والا کس کتلی دی نو که کله مو څوک په داسې حال کې ولیدلو چې هغه حال تاسو نه خوښوئ لکه یو بیمار دی په کټ باندې پروت دی یا یو کس په خپو باندې شل دی یا یو کس دی په نشو کې اخته دی نو هغه ټیم کې تاسو دا دعا وایي رب العالمین به مو د دغې مصیبت نه ساتي الله به مو حفاظت کوي